اشمته پاسېږه زه چې ځو کور ته حالات غنډولک پنډولک دي او ما ته ښکارې کېدی شي باران هم وشي موسم هم داسې باراني دی مه کوه افسره دا خبرې ما ته مه کوه کنه د زیمبابوې والا پرون هم ټوله ورځ بیټینګ کړی دی او نن هم دا د نیمه ورځ بیټینګ وکړه ولې څه چل دی په مفت کې به کور ته ځو اول به بیټینګ کوو بیا به ځو ویښ شه اشمته ویښ شه 1500 اتیا رنځونه یې کړي دي او دا ته په چا باندې کې یو زه درکې یم او زما هم چې دی که نه په بال باندې سر لګېدلی دی نو په سر مې درد دی کور ته ځمه کور ته افسره په غمونو باندې سره اخرت د تیزونو ځای نه دی خبره داسې ده که نه چې په موږ باندې دی خو 115 شورونه وکړه دا دواړه دې په موږ باندې سره ورونه ولي اوس به دا رنځونه تکې او دا راته ووایه چې دا سر دې ولې تړلی دی دروغ ولې وې ته خو په بال باندې موږ ټول ردولي دي بیخي در باندې بال ستا طرف ته نه دی راغلی یاره ظهیر خانه نو بال خانه خبره داسې ده که نه چې په سر مې درد نه دی ما ویلې زه به د سر نه پلستر تاو کړم او دې وطنوالو ته به یو بهانه وکړم چې سر مې خوږېږي ځکه دومره رنځونه خو هسې هم نه کېږي او ځکه چې بیا بل مېخ ته ځان تیار کړم نو بهانه کومه بهانه خو دا راته وویل دا ته ولې دومره ډېر نوبالونه کې سم نوبال خانې ظالمه یاره افسرزادیه راغلی د خپل ځیه خبره داسې ده که نه چې بانې خو ډېرې کې او په موږ باندې پټاکي کې نوبال مې ځکه کولو که نه چې هغه پیچ سره چې هغه لین دی هغې پورې ما ته ښکارې مزرباني لکه چې د کیلې پوستکي شوله ونیول نو چې ما به پښې خدای سمه مې پخوی شوله ګینې د چا خبره غضنفر نه پوښتنه وکړئ او کنه ظهیر خانه دې قسم دپاره دې موږ ساتلي یو ښه او بالکل پیچ خوی ولې ته اوس مشرې تا ته به موږ سوي یو خو د خیره سره غم مه کوئ موږ سره چې دې خو له اتل شته انشاءالله تعالی هم د ده نه هم تمه ده که دا راته رزونه وکړي سیده یعنې نور خو چا خبره ده نور نه تمه نشته او کنه رښتیا وایسي دې خو له اتله عزت مې ستا په لاس کې دی داسې چل به وکړي که نه چې به سر یو سټرایک ته راتلو بس ته خیر دې زما ګورې ویکټه وساته چې کله زه درغمه که نه زه به د خیر سره ټول بالونه میس کړم خو ته به رنځونه کې او ویکټه به نه ورکوو صحیح ده او که نه زه به سې بس شتاپې کوم ته چې دی که نه لږ رنځ راوله صحیح ده بېغمه شه کپتان صاحب زه به خپله خواري کومه چې څنګه د زیمبابوې والا چمړه وباسه که نه همداسې به ته زه د زیمبابوې والا ول به د مزرباني د چمړه وباسم بیا به دې نور راته وباسم او تاسو صرف ما ته به سنګلې کوئ نور زما کار دی صحیح ده د الله پاک مهربانه دی پوره به یې کوه ولې تاسو زړه خورئ نه زه خو زړه نه خورم هسې دې خوره اتله زه بالونه خورم آخر خو د بالونو قاتل زه یم رښتیا که نه ما نه خو هیرو تاسو بېغمه شئ ښه زه به ورته بس چا خبره سنګلې کومه سنګلې نه رښتیا شټاپونه به کومه منډه به هم نه وم د پیچ نه به هم نه خوځېږم لکه د دیوال خونې به بال ته ودرېږم خو بس رنځونه تاسو صرف وکړئ صحیح ده افسرزادیه بس همدا کار کوه ورځ به دې ښایي خبره داسې ده که نه چې زړه ورته مه خورئ بالونه هم ورته مه خورئ او به د خیره سره کټې ورځې پاتې دي مکمل 3 ورځې میش نور هم پاتې دی او د خیره سره دا میټ به ګټو د چا د پسته به ګټو راځئ چې پې ورځو او د دې زیمبابوې نه چمړه وباسو پروګرام ته ورګایه